سلام ستړي مشي د باران پلس ټولنیز رسنۍ قدرمن لیدونکو وخت مو په خیر لمن یم ښه به وئ تاسو پوهیږئ چې زه نن راغلی یم ممکن له دغې ساحې او له دې ځایه درته معلوم وي چې زه په کومه دروازه راغلم د انټرکنټینټل هوټل دروازه ده دلته د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له لارې یو د 3 ورځو لپاره یو مطبوعاتي کنفرانس هم و او دې تر څنګ هغه موټر چې جوړ شوی دی د افغانستان مډل د افغانستان ساخت و غلام رضا احمدي جوړ کړی و هغه هم نمایش ته وړاندې کړی مخکې له هغې چې ورشو خو دلته 3 ځوانان ولاړ دي او فکر کوم ما چې اناونس ورکولو دوی د دروازې نه شاته ودرېدل د دوی سره به وغږېږو ګورو چې دوی د څه لپاره راغلي بیا به وروسته موټر ته هم ورځو سلامونه ستړي مه شئ کور مدان خدای مو خوشحاله او آباد لره او د سر نه به ته ځان راته معرفي کړې یاره زما نوم محمد وسیم دی او د کوزي پښتونخوا یم مردان سره مې تعلق دی ډېر ښه ډېر ښه افغانستان ته ښه راغلی کله راغلی او دلته د څه لپاره راغلی موږ خو راغلي وو د ګل په ورځ ښه دوشنبه ورځ او د ملګري خوا له راغلي وو چې بیا کله خبر شو دلته دا موټر ایکسپلوزر دی نو ډېر بس دلته مې وویل چې نننۍ ورځ به دې ته وباسو او د انجینر صاحب سره ملاقات کوو دا په خپله وینو مونږ خو په خپله په ویډیوګانو کې هم ډېر کتلي وو بلکل چې په سترګو ولیدو نو ډېر خوشحاله شو او ډېر مبارکي افغانستان ته او ټولو پښتنو ته وایو کور ودان ډېره مننه خوشحاله اوسې قربان که ته هم ځان راته معرفي کړې عثمان غني یم د کابل اوسېدونکی یم ښه ډېر که ته د کابل اوسېدونکی او دا یار له پاکستان او له کوزې پښتونخوا راغلي د افغانستان ته ډېر ښه دوی یادونه وکړه چې موږ به د انجینر صاحب غلام رضا احمدي صاحب سره وګورو آیا لیدنه مو ورسره وشوه او که لیدنه نه مو سره وشوه ډېره مننه دې کوو ډېر ښه وخت یې دوی ته ورکړو چې خبر شو مېلمانه دي او خاص د موټر له راغلي دي نو ډېره مننه دې کوو ډېر ښه وخت یې راکړو ډېر احترام خوشحاله اوسئ تاسو چې موټر به م حتما لیدلی وي انځورونه به مو ورسره ویستلي وي څنګه موټر څنګه جوړ کړی و ستاسو هغه څه چې په ویډیو کې لیدلي وي حقیقت کې هم همدغسې څه وو که نه حقیقت کې همداسې و زما نه ډېره لیوالتیا د دوی وه او زه خپل هم دلته هم خو مشکله باندې و چې زه ځای پیدا کړم خو چې نن خبر شو دلته نو ډېر خوشحاله ورالو د نیوزونه مو لیدو عکسونه انجینر صاحب سره ویډیوګانې نور داسې کوم چې نن نه لرو خو د خپل هغه د یادګارۍ دپاره یادګارۍ لپاره ښه ډېر ښه وسیم جانه ته له کوزې پښتونخوا راغلی څومره خوشحاله یې دلته مېلمه پالنه وشوه د دې موټر په اړه نظر څه و لکه دوی نه مې چې پوښتنه وکړه چې څه مو په ویډیوګانو کې لیدلي وو هماغسې څه په حقیقت کې موټر هم و که نه مونږ لا نه یو ورغلي خو وروسته به مونږ هم ورشو له نږدې به بالکل حقیقت کې ډېر خوندور و په ویډیو کې دونه لکه مونږ خو ویډیوګانې هم ډېرې کتلي د موټرو خو لیدلي هم نه وو نو دا هم چې په حقیقت کې ولیدو نو ډېر ښکلی ډېر خوندور او ډېر اعلی او بل په دې ډېر زیات فخر کوو چې زموږ یو افغاني روډ جوړ کړی دی او بل دا چې زموږ قوم وطن دا ورسره په پرمختګ لړ شي بالکل خوشحاله اوسئ ډېره مننه د افغانستان د خلکو میلمه پالنه راویه څنګه ده ستاسو سره څه پیغام لرئ یاره زه خو اول د دې حکومت او د عوامو د ټولو ډېره مننه ادا کوم چې چېرته مو ورغلي یو نو ډېره مېلمستیا یې راله کړې ده او ډېر عزت یې راته راکړی دی اول سوچ کې لکه دا نه و زمونږ خو په سوچ کې اکه د پاکستان چیک پوسټ او تګ راتګ و دغه و خو دلته مېلمستیا یو په 3 سیوا ده هر کله راشئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه چې افغانستان ته راغلي یئ بس زموږ د سر په سر باندې ځای لري زموږ د سترګو توري یاستئ تاسو نه هم ډېره مننه چې مرکه مو راسره وکړه ښاد آباد او بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ هر کله راشئ آباد اوسئ قربان ډېره مننه قدرمن لیدونکو تاسو وکتل چې دا ورونه له کوزې پښتونخوا یو میلمه راغلی و او 2 کسه نور ورسره ولاړو چې یو د کابل اوسېدونکی و نو زه هم په داسې عادي او وطني سټایل کې ولاړ یم ورځو به د موټر خواته چې د موټر انځورونه به هم تاسو باندې وګورو او دې تر څنګ موټر به مونږ هم وګورو تاسو په ویډیوګانو کې کتلی وي ډېر ښایسته خو د ځینې افغانانو بیا هم انتقادونه کړي وي چې دا ده او هغه ده خو مونږ به هغه څه نن درته راخلو څه چې په حقیقت کې دي څه چې ویډیو ده مونږ به بدون د هیڅ د فلټر د ایډیټ څه چې په کیمره کې راځي هماغه شی به تاسو ته نشروو تاسو راځئ نو وګورئ چې موټر به په ګډه ګورو د پرمختګ معنی مې جوړه کړه سیالي لاټوم اوس ټول جهان ته د سیال بنو خوشالي لاټوم اوس ټول جهان ته د سیال بنو قدرمنو راورسېدم بالاخره د موټر څنګ ته زه ستړی په دې یم چې بیروبار ډېر زیات خلک ډېر زیات راغلي وطنوال راغلي دي تر څنګ تر څو دغه موټر وګوري تاسو ګورئ چې هغه څه چې په تصویر کې وو څه په تصویر کې لیدلي وو بالکل هماغه شی دی زیاتره کسانو انتقاد کړی دې ته فلټر ورکول شوي ویډیوګانې ایډیټ شوي دي
خو تاسو وکتل چې فکر وکړئ همدغه موټر فلتر هم ورکړل شوی، رنګ یې هم شوی او ایډیټ هر څه همدغه کې دي. ګورئ چې هېوادوال راځي ګوري چې دا څنګه دی، دې تر څنګ دې خلک ټول ولاړ دي او عکسونه ورسره اخلي. عکسونه به مونږ هم ورسره واخلو، خو دغه موټر چې و زیاتره ویډیوګانې د یقین میډیا څخه نشر شوې وې او د یقین میډیا سره چې دوی کوم تړون دی تاسو ګورئ په تلویزیون کې هغه انځورونه چې د یقین میډیا لخوا اخیستل شوي وو، نشر شوي وو او فیصل جان خیتوبی خودت پیشتر بیننده های عزیز دیدین که یقین میدیا اینجا تصویرش هم هست که از طرف ازیا تمام تصاویر تمام ویدیوهایشان از طرف یقین پرودکشن که بسیار یادآوری هم کردم برشان به خاطر که چیزی که باشه باید ما بگویم. ولی اینجا ببینین بیرق‌ها هم هست از یکی از خود اداری تکنیکی و مسلکی و کنارش از امارات اسلامی یقین میدیا افغان و دو طرفش نمیفهم که کدام است. به هر صورتش مونږ ورزو هغه کلیپ مو تاسو ته آماده کړی دی د موټر کوت وانیدلو هغه کلیپونه به هم تاسو ته راغلي چې ځینو نور رسنیو نشر کړي وو چې دی د روان حالت کې دی او هغه نمایشونه پرې کوي فعلا خو ولاړ ده، خو تاسو تر پایه را سره پاتې شئ. هغه کلیپ در باندې ګورو بیا بیرته راګرځو انشاءالله له خلکو سره خبرې هم وکړو. ټول جهان ته د سیال کې نو خوشالي لټوم چې د ښکلا ول مدار مې خپلواکي میلمه کړه چې د ښکلا ول مدار مې خپلواکي میلمه کړه نسل گلاب تال حسن قرار لټوم شملا محاس کا مشروعیت مدهوات خپل کړي شملا محاس کا مشروعیت مدهوات خپل کړي اوس نړیوالو ته په لوړه آزاد لټوم اوس ټول جهان ته د سیالګۍ نو خوشالي لټوم اوس ټول جهان ته د سیالګۍ نو خوشالي لټوم اوس ټول جهان ته د سیالګۍ نو د باران پلس ډیرو قدرمنو معززو لیدونکو د موټر دې څنګ ته ولاړ یم او تر څنګ مې یو قاري صاحب مرک هم ولاړ ده. د سره به خبرې کوو چې دی څنګه راغلی څومره خوښ دی. قاري صاحب ستړی مه شې، وخت دې بخیر. خیر اوسئ، څه حال ده؟ قراري ده؟ الحمدلله کور ودان په خیر راغلی. نوم دې څه دی او د دې تر څنګ څه مسؤلیت لري؟ مبارز ده د هوټل کې موږ مسؤلیت ده. ښه همدلته دې هوټل کې دی. څومره خوشحاله یې چې دا موټر دې اوس ولیدلو؟ مخکې دې هم کتلی و او که نه؟ مخکې خو مو کتلی، اوس مې څه وکوته ډېر خوشحاله پې ډېر پې هغه یې ټول ښه ډېر انسان ترقي وکړه خیر یې جوړ که نه وایي ډېر ښه. مخکې د دې د موټر نه ولیدلی؟ نه مخکې کله چې دلته تاسو راوستلو تاسو همدلته وایي د دې موټر هغه حرکات نمایش دې وکتل؟ و درته مو کاته بیخي ښه و. څومره په هغې ورځ خوشحاله وایي چې افغانستان نن په دغسې حالت کې ویني چې موټر یې جوړ کړی، ترقي یې کړی، حتی په دې موټر ټوله نړۍ وغږېدله. بیخي خوشحاله و بیخي. ښه ډېر ښه. کور ودان څه پیغام د لیدونکو ته څه پیغام لري؟ خیر اوسئ، مننه. خوشحاله اوسئ، کور ودان ډېره مننه، آباد اوسئ. قدرمن لیدونکو د قاري صاحب سره وغږېدلو او شاته مې استاد هم ولاړ دی نو دې څنګه استاد هم را سره ولاړ دی. بس نو کارت یې غاړه کې دی او فکر کوم چې د همدې ځای مسؤلیت به لري. پوښتنه به تکو. سلام بدر، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ قربانتان، سلامت بخیر باشین. در پشت سر ما استاد بودین تا که من اناونس میدادم دیدم که کار در گردنتان بود، ولی اگر خود معرفی کنین خوبتر خواهد شد. مبین هستم، مبین رضایی. بسیار خوب. مسئول هستین اینجا؟ بله جانم. این کنفرانس مطبوعاتی هم بود و امروز از اداره مسلکی و تکنیکی چی شده بود؟ موتر به نمایش گذاشته شده بود. بله. چقدر مردم از صبح تا حالا آمده و امروز اولین روز است؟ مقصد ما تا چاشت نبودم، بعد از چاشت آمدیم خیلی زیاد. خب شاید بسیار خسته شده باشین با مردمی که تا دیر دست نزنه و ایره مثلا یا دیگه سخت است، سخت است. درباره از این موتر معلومات دارین که معلومات بدین؟ معلومات چی معلومات درباره؟ بس مردم میگه این موتر کس عقب نما چی کرد؟ عقب نما را نداشت. یعنی من که تا جای معلوماتش رو فکر کردم گفتم شاید داخل کامره ها داشته باشه، پشت سر داخل دوربین داره. خود دوربین داره، پشت سر کامره. پشت سر داره. خیلی حدس ما درست است. تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین، آرام باشین، سلامت. قربانتان، بخیر باشین. قدرمن لیدونکو نو ګورو چې نور به څوک را پیدا کړو. ته څنګه یې ورور؟ خوب دری میگه خوب هستی دادرم؟ بخیر هستی؟ قربان سلامت بخیر باشی. نام برکت و از کجا آمدی؟ الدین ولیزاده از طرف دارالمان آمدیم. از طرفای دارالمان آمدی به دیدار موتر. چقدر وقت میشه که اینجا آمدی؟ تقریبا چند ساعت شد؟ والا 1 بجه از اونجا حرکت کردیم، 20 کم 2 بجه اینجا رسیدیم دیگه.
فعلا اینه تقریبا خو 20 کم دور رسید تقریبا 3:14 فکر کنم 3:14 یک ساعت تقریبا یک ساعت شده که. والا آفرین دیگه غیر از اینکه اینجا موتر بود اونجا نمایشگاه تحصیلی و بر مسلک و تعلیم بود و در اونجا هم رفتین چیز را دیدین یا خیر؟ بله اونجا رفتیم مکتب‌ها بود و پانتون‌های خصوصی بود تمامشون دیدن که و گذشته از او آمدیم گفتیم آقای احمدی را ببینیم موترشون را ببینیم. خب آقای احمدی را دیدین؟ بله آقای احمدی را دیدیم عکس هم گرفتیم همراهشان. بسیار خوب امروز موتر عکس گرفتین و در کنار از این چقدر خوش هستین که این موتر ساخت افغانستان است و چی پیشنهاد داریم برای جوانان که باید چی کنن؟ خیلی ما خوشحال هستیم که از اینکه آقای احمدی موتر را جور کرده و پیام ما برای جوانایی است که فرار از وطن کار خوبی نیست. باید جوانا در وطن باشه مثل آقای احمدی سادات جوانان با استعداد است که در اینجا و کار بکنه زحمت بکشه درس بخونه تا یک مثل آقای احمدی بری یک موتر از این قدم بالا دیگه با افتخار افغان کار بکنه تا یک موتر بهتر و خوبتر چی بکنه. قربانتان سلامت آرام و با عزت و سرفراز باشه بخیر باشه بدر قربان سلامت. قدرمن لیدونکو تاسو وکتل چې دی ورور یو یادونه وکړه چې د وطن نه تښتېدل یا د وطن نه فراري کېدل هیڅ ښه کار نه دی او باید ونه تښتو کار وکړو همدغه مو وطن دی تر دې غټې لاسته راوړنې باید راوړو نو تاسو سره پاتې شئ هغه کلیپ مې چې درته ویلی و کلیپ به هم آماده وي هغه ګورو بېرته راګرځو. سپین لمر د ازادۍ دی سمې غرونه یې ځلیږي هېواد مو یو ځل بیا د ابادۍ په لور خوځېږي وطن مو آبادېږي وطن مو آبادېږي سپین لمر د ازادۍ دی سمې غرونه یې ځلیږي هېواد مو یو ځل بیا د ابادۍ په لور خوځېږي وطن مو آبادېږي وطن مو آبادېږي مټې دې رانغښتې بیا کوو دې راغونه بچې دې یو وطنه بچې دې یو وطنه وفا کوو چې کړې مو له تا سره د ژمنه بچې دې یو قدرمن لیدونکو تر څنګ مې ورور ولاړ دی راغی چې په خپله خوښه راغلی وای خبرې در سره کوم ځکه د دې خاطره چې دوی حتما یو څوک به وي خو دا چې څوک دی د دوی چې کله راغلل ویل چې زه خپله خبرې کوم نو زه پوه شوم چې حتما یو څوک دی غواړي پیغام هېوادوالو ته ولري خو پوښتنې به ترې کوو ستړی مه شې ورور وخت بخیر بخیر صحت شه دی کور ودان ډېره مننه که ځان لومړی کې راته معرفي کړئ. زما نوم صالح محمد دی اوس بیا د ټیم ملي 58 کیلو کې بوکس کوم د افغانستان ټیم ملي ډېر ښه د ملي ټیم لوبغاړی په بوکس کې هم یې 58 کیلو وزن 58 استاد محمد هاشم قاسمي هغه مې استاد دی ښه ډېر ښه لا بریالی اوسې نن راغلی دلته تر څو د دې موټر نمایشګاه ده یا نندارتون ته یې راوستلی دی څومره خوشحاله وئ چې دا وکتل ډېر خوشحاله سوم باید انسان هېڅ وخت په ژوند کې ناامیده نه سي او زموږ ځوانان چې دي باید خپل ذهن فکر ته رشد ورکړي بالکل دوی یو ځای ورسي. کور ودان ډېره مننه تاسو چې د موټر نن وکتلو مخکې له دې مو هم کتلی و مخکې له دې مې موبایل کې کتلی و تصویرونو کې مو کتلی و کله مو چې تصویرونو کې کتلی و هلته او دلته فرق یې و او په حقیقت کې هم هماغسې و په حقیقت کې هم همداسې شی و. ډېر ښه کور ودان ډېره مننه چې د موږ سره د خبرې وکړې او که کوم پیغام لري هېوادوالو ته کیمره مو په خدمت کې ده. پیغام نو هېوادوالو ته دغه پیغام لرم چې بس نو ځوانان چې مو دي ټوله باید درس ووایي تعلیم دې وکړي او ورزش دې وکړي ډېره او مننه خپل ژوند آینده فکر ډېر وکړي. کور ودان ته دې په خپلو چارو کې لا بریالی آباد او سرلوړی وي. کور ودان خوشحاله اوسې ډېره مننه. لیدونکو ومې کتل چې د ملي ټیم لوبغاړی د بوکسینګ هم و او د خپله راغی هغه د ورزش په اړه هم وینا وکړه چې باید ځوانان ورزش وکړي او د دې تر څنګ تحصیل وکړي نو تر بیا تاسو ته که وخت نه تر بیا هم را سره اوسئ که چېرته نور کسان مو هم را پیدا کړي خبرې به ورسره وکړو. د علم عرفان کور په تازونه راټولېږي د علم عرفان. قدرمن لیدونکو تر څنګ مې یو خورکۍ درولې ده دا چې څوک ده او ما ته فکر کوم تر ډېره ښکارېږي چې له خارج نه راغلی ځکه څو ځلې مې تعقیب کړی چې په انګلیسي خبرې کولې خو دا پوښتنه ترې وکړه او مایک د دوی خدمت کې ورکوم ما خبرې ورسره کړي دوی به خپل ځان لرې کړي او د موټر په اړه به هم معلومات راته راکړي او دې تر څنګ چې له کومه ځایه راغلې د څومره وخت لپاره به دلته وي د ټولې پوښتنې ما انشاءالله ورسره کړي دوی به خپله بس په خپله ژبه وایي درته.
Okay, so shall I start? My name is Naja Khan. I am originally from Afghanistan, Mazar Sharif. However, I am from England. I was raised in England. I was 18 months old when I went to the UK. And ever since that I've been introduced to my country, Afghanistan, I've been coming back. And I'm proud of my country today because the beautiful car that our own Afghans have invented is absolutely phenomenal. And I believe as Afghans, we should all join hands together and support this beautiful invention and get the world to know about our creators. Okay, thanks. What's your message for the people of the world about the new motor which is made in Afghanistan? Well, my message to my people of Afghanistan and the world is, first of all, Afghan people are not monsters, number one. And the Western media should stop showing the negative sides of Afghanistan. We are humans too, first of all. My message to the Afghans is that please, please, please stand together with one another, drop your guns, pick up the pen, and let's create beautiful products such as this and make Afghanistan come back to life. Thanks. قدرمن لیدونکو تاسو وکتل چې دا اصل د افغانستان د مزار شریف ښار ده او انګلستان ته تللې هغلته یې دوی ژوند کړی او د هغې ځای نه بېرته راغلې ده او اوس فکر کوم دوی یادونه کړې چې 4 ورځې کې افغانستان ته راغلې او دوی مستند فلمونه هم جوړوي د یو فلم لپاره راغلې ده او د دې تر څنګ د موټر په اړه یې هم معلومات ورکړل افغانانو ته یې پیغام ورکړ او د دې تر څنګ نړیوالو ته یې پیغام ورکړ د موټر په اړه راسره وغږېدله تاسو هم کور ودان چې راسره پاتې شوئ هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی راتلونکی مو روښان دی عزیزانو مو کتل تصویرونه مو هم درته وړاندې کړل د ځینو هیوادوالو سره هم وغږېدلو او یو افغانه خارجۍ به ورته ووایم ځکه چې د انګلستان راغلې وه او اصل کې هم وه د افغانستان ګرچې هلته یې تابعیت درلودلو هلته یې ژوند کولو د هغې سره مو هم خبرې وکړې میسیجي هم وړاندې کړه افغانانو ته نړیوالو ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې له لوري دا کنفرانس هم جوړ شوی د دې تر څنګ تاسو وکتل هغلته لوحې هم لګېدلې دي دلته یو مطبوعاتي کنفرانس و لکه چې یادونه مې وکړې دې تر څنګ د موټرې نمایش ته هم راوستلی و د تحصیل مسلک او تعلیم په اړه هم یو کنفرانس و نو تر څو چې بیا هم زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم دغسې داغ او یا تازه تازه موضوعات تاسو ته وړاندې کوم تر هغې مو په پاک عظیم او لایزال رب سپارم هر چېرته چې وئ آباد او سرلوړي دې وئ له لیدلو مو مننه